اصل په کور موږ پښتانه یو مګر بې اتفاقي خو نن موږ ته دا راغلی چې زه پلانکۍ قبیله یم ته پلانکۍ قبیله یې دا قبیلې تا پام پر دې باندې کړی دی چې ته به د ښځې ستا په کور کې جوړ دی وسړی یا د قبیلې خبره نه ده دلته داسې ظلم شروع دی چې ستا زړه وغواړي هغه چې ما ستا د اتفاقي دا وخت د خپرونې ډېر دی دا ډېرې خبرې غواړي دا ادبي خپرونه ده نو ته ما ته هغه څه چې لرې کړې راواورې دا چې زما سره بیا په ټلیفون چې زه به ډېرې دغه ستونزې درته وایم ډېرې ستونزې لرو ډېرې ناخوالې دي دا ناخوالې موږ وینو مننه بیا به زه بیا تا ته زنګ وم مننه نو اوس شعر لرې که نه لرې شعر نه لرم نو ژوندی اوسې خو د ډېرو مودونکو وخت مو بیا هم ونیوئ ښاغلې موږ شعر دې لپاره نه دی ویلی موږ خپل قوم خپل خلک خپل ولسونه د دې لپاره راولاړوو مبارزه د دې لپاره په قلم مبارزه د خپل قوم د سواد لپاره د خپل قوم سیال په جهان کې موږ سیال غواړو موږ د جهان سیالي چې کوو هغه په قلم موږ که د جهان سره ځان سلو زموږ بچي زموږ اولادونه زموږ راتلونکي نسلونه باید د نړۍ ټول هغه څه ولري چې دنیا یې لري موږ باید تعلیم ولرو موږ برېښنا باید ولرو سړک ولرو موټر ولرو هر څه ولرو موږ هم انسانان موږ نه یو د دې نړۍ څخه دنیا چې کوم فکر لري هغه فکر زموږ سره هم شته خو زموږ په قوم کې ورورکۍ بېسوادي ډېره سوې ده زما او ستا قوم باندې 2000 آفات راغلي دي زما او ستا په قوم کې چې کومه بې اتفاقي ده نن که موږ لاسونه سره ورکړو موږ هم هر څه کولی شو هسې نه یو چې موږ یې نسو کولی خو زما او ستا کې لویه بدبختي چې ده هغه بېسوادي ده هغه السلام علیکم مینه دا خبر سره چې با زموږ د کلي اوس نه راځي محفل لره جانان زموږ د کلي ښاغلی جیلان ښه راغلی ژوندی اوسې سرلوړي اوسې نور څه لرې که نه لرې بس نو ارشاد یې راواړوه دغه یوه ورو ډېرې خبرې وکړې ډېره بخښه د ټولو لیدونکو څخه غواړم نو بس د وفا صاحب خبرې وې له تاسو څخه څه اورم د ټولو سترګو په سودا پسې ځم د ټولو سترګو په سودا پسې ځم کله پرېږدم خپل په اشنا پسې ځم په چل اول د مینې نه پرېږدم په چل اول د مینې نه پرېږدم هغه سړی یم په وفا پسې ځم ژوندی اوسې سرلوړی اوسې ښه شپه ولرې په مخه مو ښه ښاغلی جلان ژوندي اوسئ سرلوړي اوسئ نو درنو لیدونکو دغه ناخوالې زموږ لیکوالان موږ دې ته هڅوو چې په خپل قوم کې کلمي مبارزه زیاته کړي ډېر مو سره وکړله بیا هم اړیکه لرو اړیکه به واخلو السلام علیکم وعلیکم السلام ستړی مه شئ صاحب څنګه ښه خیریت دی ښاغلی غمګین ښه راغلاست خدای مو راوله غمګین څه یې غمګین صاحب د ایران نو غمګین صاحب څه لرئ ډېر وخت نه واست ارشاد یې له تاسو څخه څه اورو چې اړیکه دې را پرېنیسي خیر دی شعر خو نه لرم خو د دغه یو هغه د دوبي صاحب چې ټلیفون کړی و هغه ورور خو ښه شعر ووایه او دغه بل ورور چې د تورغونډۍ صاحب ټلیفون کړی و دې چې ډېرې خبرې وکړلې دا زما خیال په دولت کې دي یا داسې په دغه کې دي داسې دغه خبرې کولې نه موږ دا نه وایو څوک په دولت کې دي څوک په دې کې دي موږ پر هغه باندې نه غږېږو موږ فقط پر دې غږېږو پر دې غږېږو چې موږ خپل قوم څنګه جوړ کړو خپل خلک څنګه جوړ کړو زه به یو کوچنی ادبي لباس نو ژوندی اوسې ښاغلی غمګین د غمګین اړیکه پرې سوله موږ هره اړیکه به واخلو السلام علیکم وعلیکم السلام ښه راغلاست خدای مو راوله خدای مو دې ښه درولي ښاغلی څه لرئ څه مو راوړي د پښتو ادبي ډېرۍ ته دا خوږ نوم که دې راته واخلې نوم مې وحدت الله دی د کندهار ولایت څخه خبرې کوم نو له تاسو څخه څه اورو څه مو راوړي د پښتو ادبي ډېرۍ ته نو یو شعر به درته ووایم که نه
ولې نه ارشاد په مینه یې اورو چارګل د جنۍ ورک دی لټوي پرتې فهمونه اوهو خدایه ته یې پیدا کړې دا به چا موندلی وینه مور یې ورته ویلي په دوه سترګو ړانده شي غوږو باندې کړه شي ورشه ولټوه ګودرونه ویلو یې ورته ویلي پسې غوڅ مې د زړه سر دی یو خو غم دی بل خو اختر دی زما یار وحدت زرګر دی بل به راته جوړ کړي بس خلاص شو مننه ژوندی اوسې سرلوړی اوسې ښه شپه ولرې په مخه مه شه ژوندي اوسې نو درنو لیدونکو شاعر لیکوال مبارزه د دې لپاره کړې ده چې په ټولنه کې جوړښتونه راولي د خلکو د جوړښت لپاره هر څه چې کړي دي هغه پر دې غږېدلی دي السلام علیکم السلام علیکم اسمت الله پوپل د زابل څخه اړیکه نیولې ښاغلی پوپل ښه راغلاست خدای مو راوله زه یو غزل هم لرم او بل یو نظر لرم د دغه ورور خبرو باندې دغه کوم شک د دوبۍ څخه کوم شعر وړاندې کوي دا خو هر څوک دا خو د ده خپرونه د هر څوک وایي چې هره کوم شعر جوړ کړي خو دوی ګوره دا خپرونه نه ده د لیکوال د شاعر نظر دی خو که موږ په دې نظرونو یو د بل نظرونه واورو ډېر به شي په حوصله باندې موږ په ځای کې دا حوصله پیدا کړو احساساتي کېږو به نه مثال صاحب که څوک انتقاد لري که څوک څه وایي باید پیغام پرېږدي د خلکو وخت ضایع نه کړي بالکل ښه خبره د تاسو څخه تر اوسه پورې اړیکه نیسم نو خو دغه ورونه دي اوس کې اړیکه نیسي او زموږ سره زموږ ورته ویل چې څه راواوروه ادبي دیره ده تاسو سره اوروي نو ښاغلی پوپله تاسو هم څه اورو ارشاد یو غزل ده په تاسو باندې دا په لور مې کتل چې ته ویده وې اننګرو کې دې خندل چې ته ویده وې تماشه مې ستا د سپین رخسار کوله ما خالونه ستا شمېرل چې ته ویده وې تور زلفان دې پر سپین مخ باندې پراته وه باد به ورو ورو خورول چې ته ویده وې په تندي دې د شبنم څاڅکي پراته وه په رومال مې وچول چې ته ویده وې مننه سر ژوندی اوسې ښاغلی پوپل سرلوړی اوسې په مخه مو ښه شپه ولرئ نو بیا هم درنو لیدونکو خو زه به د خپل یو نظر وایم اړیکه به واخلو السلام علیکم سلامونه مینه استاده تا ته او همداراز د پښتو تلویزیون ټولو قدرمنو کارکوونکو او لیدونکو ته ژوندی اوسې دا خوږ نوم که دې راته واخلې او پښتو ادبي دایرې ته دې څه راوړي دي ښاغلی ډېره مننه استاده تېر په تېر یو ځل ځان نه خوږیاڼی یم هغه هم د سرکاڼو ولسوالۍ د سرمازان د ادبي بنډار نه ښاغلی خوږیاڼی ژوندی اوسې سرلوړی اوسې نو له تاسو څخه څه اورو یو شعر د ګرانه وایي پوره مې نه کړه یارانه نیمګړې پاتې شوله پوره مې نه کړه یارانه نیمګړې پاتې شوله رانه د خوږ زړګي کیسه نیمګړې پاتې شوله د وخت سیلۍ لوپټه د وخت سیلۍ لوپټه له سره پورته کړله شوه چې سرتوره پوښتنه نیمګړې پاتې شوله ما ویل په ژوند به دې خفه نه کړم خفه شوې رانه ما ویل په ژوند به دې خفه نه کړم خفه شوې رانه نن دې غوسه کړم حوصله نیمګړې پاتې شوله او تا د وفا ما د جفا لاره قبوله نه کړه تا د وفا ما د جفا لاره قبوله نه کړه زموږ د دواړو فیصله نیمګړې پاتې شوله په یو نظر دې کړم نشه بېهوشه پرېوتمه په یو نظر دې کړم نشه بېهوشه پرېوتمه ښکاري ویده شوم او ګیره نیمګړې پاتې شوله چې ستمګر را باندې بند کړو خپل ستم مومنده چې ستمګر را باندې بند کړو خپل ستم مومنده زما د اوښکو سلسله نیمګړې پاتې شوله ټولو اورېدونکو ته بډالۍ ګرانه او د هغو اورېدونکو ته چې د بېځایه خبرې او د خپرونې وخت نیسي هغو ته زما د
پیغام دی چې د خپرونې وخت یو واسم کم دی او زما په نظر که د خپرونې وخت لږ زیات شي نو ډېر به خوشحاله شو ولې د اول نه تر دا اوسه مونږ خواري کوله ته باور وکړه بیخي خفه شوې او ما چې دا خپرونه رانه تېره شوله خو بیا مو چې ټلیفون بس ژوندی اوسې ښاغلی خوږیاڼی سرلوړی اوسې د هغې به ورو ډېرې خبرې وکړې با هم تاسو ټول ستاسو وخت کې نیولی خیر دا هم یو درد درلودی هر ورور یو درد لري دا هم د ده یو درد و خو ناخوالې موږ خپله لرو هغه ناخوالې باید موږ خپله حل کړو درنو لیدونکو کومې ناخوالې چې پر موږ دي هر ورور درد لري په دې قوم کې موږ د هېڅ چا ظلم منلی نسو د نړۍ هر قوم که دلته راځي موږ د هغوی ظلم نسو منلی پر پښتون قوم موږ ظلم نسو منلی موږ خپل حق د هر چا څخه غواړو د خپل حق دپاره راولاړ سوي یو په قلم یې کوو په پردي ټوپک هم نه کوو په قلم په پوهه خپل ولسونه پوه کوو رابیداروو یې هوښیاروو یې تر څو دوی سره یو سي متحد سي خپل حق او د دنیا د ټولو ښېګڼو خاوندان سي زموږ هیله ارزو همدا ده چې زموږ ټول ورونه زموږ قوم د نړۍ پر مخ کې چې کوم د نړۍ پر مخ کې څه ښېګڼې دي موږ یې د نړۍ سیال غواړو دا زموږ آرزو ده زموږ هر ورور چې دغه ناخوالې مهاجرتونه نورې ناخوالې چې ورباندې تېرېږي دا دې نورې ختمي خدای دې وکړي درنو لیدونکو او د آخر د ښاغلي عادل دپاره درنو لیدونکو عادل صاحب یو غوښتنه کړې وه د ښاغلي مازوریار یو دوه بیتونه وه وایي هسې نه وي چې زما نوم پرې بدنام کړې ښایستې نازکې شونډې دې پیزوان خورې او مازوریار به یې ساتنه څنګه وکړم یاره ستا پیرنګی حسن مې ایمان خوري یاره ستا پیرنګی حسن مې ایمان خوري دا د ښاغلي عادل ته ډالۍ وي نو ډېرو درنو لیدونکو د خپرونې وخت مو هم پای ته رسېدلی دی د ټولو هغه لیدونکو څخه چې په پښتو ادبي دایره کې ګډون وکړي او د چا اړیکه له موږ سره ټینګه نه سوله ټولو ته ښه شپه غواړم او سرلوړي اوسئ پیاوړي اوسئ تل مو خدای راکړي